کتونکو زه یم ستاسو کوربه بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې ما سره زما خپرونه سپینې خبرې. کتونکو په دې خپرونه کې زه تاسو سره په معاشرتي رویو باندې خبرې اترې کوم. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ معاشرتي رویې د هغې قابل نه دي چې بنده د هغې په باره کې دا رایې ورکړي چې د دې په بنیاد باندې به د معاشري اصلاح کیږي، دې باندې به زمونږ ملک او قام ترقي کوي، د دغې په ذریعه باندې به زمونږ د نوي نسل ته د تګ د لارې دپاره هدایات او مشال میلاویږي. کتونکو په نننۍ خپرونه کې به زه تاسو سره د خپل سیاست د دنیا په اصطلاحاتو باندې خبره کوم. زمونږ د سیاست په دنیا کې نوي قسمه اصطلاحات راځي، وخت تېرېدو سره ناشنا او نوي اصطلاحات په دې دنیا کې راغلي دي او راځي. خو زه چې نن تاسو سره په کومو اصطلاحاتو باندې خبره کوم نو هغه یو څو دي. لکه مثال په طور په هغې کې یو د فرینډلي اپوزیشن، دویم धरना، دریم سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں، څلورم یو ټرن، دارنګې نور مختلف اصطلاحات دي. خو نن به زه تاسو سره په دې یو څو خبرې کوم. دا اصطلاح د میا محمد نواز شریف په دور حکومت کې مخې ته راغلې وه او بار به اپوزیشن لیډرانو چغې والې چې هلته فرینډلي اپوزیشن دی او هلته فرینډلي اپوزیشن دی. دې کې د فرینډلي اپوزیشن کردار ادا شو او دې اصطلاح له بیا ډېر تقویت زمونږ د ننني دور وزیر اعظم عمران خان صاحب و. بله اصطلاح درنا ده. درنا یو داسې اصطلاح ده چې دا په اولني ځل باندې خدای بخلي، دا اصطلاح د جماعت اسلامي خدای بخلي محترم قاضي حسین احمد صاحب متعارف کړې وه. ډېره یې خوښه وه. اولنۍ طب ازمایي په اسلام آباد کې د درنا په نوم باندې کړې وه. بله اصطلاح چې هغې ته زمونږ ټول سیاستدانان وقتاً په وقتاً استعمالوي، خو د جمعیت علما اسلام د مرکزي امیر محترم مولانا فضل الرحمن صاحب ډېره خوښه ده چې سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں. او دا هر ټیم مولانا صاحب چې کله هم د سیاست په دنیا کې عروج ته ورسي نو په اتحادونو کې او په حکومتونو کې हमेशा उम्दा اصطلاح استعمالی چې سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں. یو ټرن هغه اصطلاح ده چې په دې تیر دور کې د سیاست په دنیا کې په اولني ځل باندې داخله شوه او دا اصطلاح موجوده وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب استعمال کړې ده او هغه د سیاست دنیا ته راوستې ده. یو ټرن د هغه ډېر زیات وخت دی او بار یو ټرن اخلي لګیا دی. کتونکو سیاست در اصل د عوامو د خدمت د ملک او قام د ترقۍ سوچ او فکر ته وایي او د دغې مقصد دپاره جدوجهد نومه سیاست دی. خو له د بدقسمتۍ نه زمونږ په وطن کې سیاست یو داسې نهج باندې ودرېدلی دی چې زمونږ په دې وطن کې هغه له ټولو نه کامیاب سیاستدان ګڼلی کېږي کم چې له ټولو نه زیات دروغ وایي، کم چې له ټولو نه زیات د قام په سترګو کې خاورې ورچوي، کم چې له ټولو نه زیات قام ته دوکه ورکوي، کم چې د ټولو نه زیات قام په غلطو لارو باندې روانوي، کم چې په ډېره چل والا په دوکه باندې د قام نه اوټ راوړي او ځان پې د اقتدار کرسۍ ته ورسوي، هغه له ټولو نه کامیاب سیاستدان ګڼلی کېږي. دبا تاسو وایم چې دا یوه اصطلاح چې سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں، د دې مقصد څه دی او مطلب یې څه دی؟ که سیکولر جماعتونه، لیبرل جماعتونه د دې وطن په سیاست کې دا اصطلاح استعمال کی چې سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں،
نو د هغې نه ګیله نشته خو چې کومه زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه دي او هغې مشران او د هغې لیډران وایي چې سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں نو د دې خو کلاو مطلب دا دی چې تا اوس کومه خبره وکړه په دې ساعت دې کومه خبره وکړله 10 منټه پس ګنټه پس یو ورځ پس میاشت پس کال پس د هغې نه منحرف شي نو د هغې لپاره به دا اصطلاح د بانې په توګه باندې استعمالوي چې سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں نو دا دروغ نه شو نو زمونږ نبي مهربان د وینا مطابق د هدایاتو مطابق دروغ خو د ټولو ګناهونو جرړه ده نو چې د خپل سیاست بنیاد زما مذهبي جماعتونه د دروغو نه کېږي نو د هغې نه به بیا د خیر څه تمه وکړي هغې چې بیا په دې وطن کې د شریعت د نفاذ د اسلامي نظام د نفاذ خبره کوي نو په دې به بنده یقین څنګه وکړي او د دې نصرت له به فرشتې څنګه راشي ځکه چې د دې څیز بنیاد په دروغګویۍ باندې کېښودی شي دغه رنګې تاسو وګورئ یوټرن مطلب دا دی چې زر زر سړی په کوم لور باندې رواني په کومه لار باندې رواني او د هغې نه فوري هغه منحرف شي او بل طرف ته مخ واړوي دې ته یوټرن وایي ښکاره خبره ده اوس په سیاست کې وټ از یوټرن یار یوټرن وایي څه ته په سیاست کې د سیاست په دنیا کې چې زما موجوده وزیر اعظم عمران خان صاحب په دې وطن کې د مدینې د ریاست د قیام خبره کوي نو ډېره ښه خبره ده په اولني ځل باندې مونږ اورو زه د خپل طرفه او کېدی شي چې زما په دې خبره کې ډېر خلک حمایت هم وکړي دا په اولني ځل باندې زه د خپل صاحب اقتدار نه د مدینې د ریاست د قیام خبره اورم او سلابزا خبره ده خلکو دې لپاره جدوجهد کړی د پاکستان چې څونه ژوند دی په دې پوره ژوند کې خلکو هم دا خبره کړې ده چې موږ دې وطن کې اسلامي نظام راولو اسلامي نظام مطلب هم د مدینې د ریاست قیام دی نو دا خو ډېره ښه خبره ده خو یروره د مدینې ریاست بنیاد په سچایۍ و په صداقت و په رښتیا و نو چې ته آغاز د یوټرن نه وکړې د دروغو نه وکړې یوټرن دې ته وایي چې تا اوس یو خبره وکړله او د هغې نه فوري خو د سیاست معیار په آخر نه وي هغه هم دغه څیز دی او یوټرن هم دغه څیز دی نو چې ته یو خبره کې او د هغې نه بیا سبا منحرف کې او ټیک وایي وزیر اعظم عمران خان صاحب په اسلام آباد کې په درنا کې په اولني ځل باندې یو قومي لیډر د یو غټې پارټۍ لیډر هغه د بجلی بیل راواخیسته کلاوې په میدان باندې وسوځاو نه سیول نافرماني او دا بل ظلم دی ما خپل بیل وسوځاو زه یې نه داخلوم تاسو یې مه داخل ډېر زره که په خوله یې ور نه وي نو په عمل کې یوټرن واخیسته نن د بجلی بیل چېرته ولاړ دی نن د بجلی څه پوزیشن دی نن د بجلی قیمتونه څه دي ولې به نه کوي چې وی تبدیلي به راولمه په تبدیلي به راولم په 10 اتیا ورځو کې په 10 اتیا ورځو کې د حکومت یو ذره تبدیلي راغله ولې به یوټرن نه اخلي که په خوله یې ونه وي خو په عمل کې یوټرن واخیست او دغه رنګې د عمران خان صاحب د دې حکومت دا چې په باندې 2 کاله تقریبا تیر شو په دې کې په هر قدم په هر لحظه او په هر لمحه باندې عمران خان صاحب یوټرن اخیستی دی او کلاو فخریه وایي چې دا د کامیاب سیاستدان نښه ده یعنې مطلب یې دا دی ان ادر ورډز مطلب یې دا دی چې یوټرن اخیستل دروغ ویل دا د کامیاب سیاستدان نښه ده نو چې کله ستا مشر کله ستا وزیر اعظم چې هغه د قام دپاره تقلید نمونه یي او بیا د مدینې په ریاست کې خو خو حیثیت دا دی چې کله امامت کېږي نو امامت به د وطن امیر المؤمنین کوي دا د مدینې په ریاست کې بنیادي خبره ده نو چې کله دروغو ستا مخې ته ستا امامت کې او ستا مخې ته ولاړي د هغه نه به څه تمه کې او بیا به دا خبره څوک ومني څنګه چې د مدینې ریاست او د مدینې د ریاست قیام دا خبره به خلک څنګه ومني زه ډېر
په افسوس سره دا خبره کومه چې زمونږ په سیاست کې دروغو امیزش تر دې حده رسېدلی چې ستا سیاستدان یو جلسه کې او یو اجتماع کې ودرېږي او شروع وکړي نو چې 100 خبرې کوي نو دې 100 خبرو کې به 99 دروغي او چې دا 99 دروغ ووایي نو خلک به پاسي چې زنده‌باد چغې به هم وایي خلک به ورته هارونه هم ورشي او سبا به منډېټ هم ورکوي او سبا به دغه سړی چې بیا به مونږ ګرځو ګیلې به کوو سرو سترګو به جاړو چې مونږ سره دوکه وشوه زمونږ مسلې حل نه شوې څه به یې حل کړي ما داسې سیاستدانان لیدلي دي چې شیخ الحدیث او شیخ القرآن ما داسې سیاستدانان لیدلي چې خلک وایي په لمن مونځ کېږي دونه پاکه لمن ما د هغې اعلانونه اورېدلي 20 کاله 30 کاله تیر شو په هغه اعلان باندې تر اوسه پورې هغې عمل نه دی کړی دا دروغ نه دي دا یو ټرن نه دی دا سیاست میں کوئی ار پہ آخر نہیں دا دغه اصطلاح نه ده د دغه اصطلاح استعمال نه دی خو که دا یو داسې سړی چې هغه متشرع نه وي د هغه په مخ باندې د شریعت آثار نه موجود هغه یې وایي بیا به هم سړی وایي چې دا دروغ نه دي پکار جي ګوره دنیا کې قامونو چې ترقي کړې ده او ته تاریخ راوالې او لټئ نو هغه قامونو د ټولو نه زیاته ترقي کړې کومو قامونو چې رښتیا ویلي د کومو قامونو مشرانو چې خپلو کشرانو ته خپلو بچو ته خپلو فالوورز ته رښتیا ویلي او چې کوم خلکو دروغ ویلي خپل قام ته یې دوکه ورکړې خپلو کشرانو ته یې دوکه ورکړې خپل فالوورز ته یې دوکه ورکړې د هغې ته یې دروغ ویلي د هغې په نتیجه کې هغه قام لاندې تللی دی ترقۍ طرف ته نه دی تللی ترقي نه ده کړې کتونکو دا زمونږ د سیاست د دنیا هغه رویې دي چې د هغې په بنیاد باندې ستاسو دا وطن ولاړ دی زه کله ناکله دې خبره باندې سوچ کوم چې پاکستان هغه ریاست دی چې مونږ همیشه د دې دورانولو کوشش کړی دی هغه که سیاستدان دی هغه که ستا د دې وطن اداري دي هغه که زه به حیثیت قام یم او که هغه زما د دې وطن د ادارو افسران او اهل کار د دې ریاست د نوکر او د ملازم په حیثیت دی خو هر بنده دا کوشش کړی چې دا وطن وران زما موجوده وزیر اعظم عمران خان صاحب او پی ٹی آئی حاکمانو او پی ٹی آئی سرکار ادارې سمو دا ویلي ادارې به سمو ادارو نه به غلطۍ ختمو او خوبیانې به پکې را پیدا کوو اولنی ټارګټ یې پولیس ډپارټمنټ راځه که نه ته ماته وښیه تا په پولیس ډپارټمنټ کې څه اصلاح کړې ده هغه پولیس چې ته وایې کې پي کې پولیس مثالي پولیس دی د کې پي کې پولیسو چې کوم شرمول وکړه دا ریاست چې کوم وشرماو دا قام چې کوم وشرماو دا ډپارټمنټ چې کوم وشرماو هغې خو مثال نه میلاوي هغې زه به د پټوار اصلاح کوم تبدیلي به پکې راولم راشه که نه په کلاو میدان په پټوار کې چې د رشوت کوم بازار ګرم دی نو ستا د اسسټنټ ایډیشنل کمشنر نه والا ستا د ډي سي کمشنر او اسمبیانو پورې د افسرانو په روزانه بنیاد باندې په لکونو آمدن دی درې ویني د محکمې نه 2 نمبر طریقه راځي او د رشوت په صورت کې راځي دا غټې غټې موټرې دا لوی لوی ګاډي دا غټې غټې بنګلې دا نوي نوي پلاټونه دا نوي نوي جایدادونه دا بینک بیلنس د دې رقم دی د اسمان نه راغی هم د دې نه راځي دا تا تبدیلي راوسته قام ته دې دروغ وي که ځان نه دې دوکه ورکړه دارنګې نور تاسو وګورئ نور وګورئ او اوس خو ستا د دې وطن دا صورتحال دی چې ستا د دې وطن مقتدر ادارې چې وغواړي نو قومي اسمبلۍ او سینټ ته به د هغې په خوښه بیل راځي د قانون سازۍ لپاره پاس کېږي
او پاس شو تاسو وکتل آرمي چیف له ملازمت په دورانیه کې اضافه کول او اکستنشن ورکول اکستنشن دا نوې اصطلاح دي اکستنشن ورکول بل په څونه ټایم کې ستا قومي اسمبلی او سینټ ته راغی پاس شه که پاس نه شو پاک فوج کې دا قومي اداره ده اهمه اداره ده ذمه داره اداره ده د دې صاحب نه علاوه نور څوک نه و چې دا آرمي چلولې وه دا د قائد اعظم محمد علي جنان والا در نن د عمران خان صاحب د دور پورې څونه آرمي چیفز راغلل څونه د کامیابۍ سره تیر شو دا د آرمي د دغه محکمې د تربیت نتیجه ده چې یو ځي بل راځي نو هغه نه به بهتري خو نه زه به دله اکسټنشن ورکوم دله به اکسټنشن ورکوم ورمو خو که نه خو زه ستا د قومي اسمبلۍ او د سینټ خبره کوم چې دا فرینډلي اپوزیشن وایي دا فرینډلي اپوزیشن دی دا کوم اپوزیشن و دا خو د فرینډلي نه پسې هم سیوا شو څنګه یې پاس کړو پاس یې که پاس یې نه دا اقوام متحده نه لیکل شوي بلونه راغله د دهشتګردۍ په حواله باندې پاس شو که نه ستا د قومي اسمبلۍ نه او ستا د سینټ نه او نور به هم راځي پاس کېږي به دا کوم اپوزیشن دی دا اپوزیشن ناسته څه لپاره دی دا اپوزیشن کردار څه دی که یو خوا حکومت لګیا دی قام له دوکه ورکوي ضرور به یې ورکوي چې ځکه 5 کاله به دی په دې کورسۍ ناست وي نو دې لپاره مقام له دوکه ورکوي نو ته به حکومت کې نو بل خوا اپوزیشن لګیا دی د قام په سترګو کې خاورې چي چې را روان دور کې قام دې ته توجه شي او دله ووټ ورکړي او دله منډیټ ورکړي او دې کورسۍ اقتدار ته ورسي دې خصوصو ځله مونږ د اقتدار کورسۍ ته ورسول خو څه تبدیلي راغله چېرته دې وطن کې د اعلی معیار یو هسپتال جوړ شو چېرته دې وطن کې داسې تعلیمي اداره جوړه شوه چې ستا د دې وطن د سیاستدان بچې د لندن په ځای باندې د فرانس په ځای باندې د امریکې په ځای باندې دلته ستا د بچي سره خواته کښېني او تعلیم حاصل داسې اداره جوړه شوې تر اوسه د صحت داسې سهولتونه پیدا شوي دي چې ستا د سیاستدان پلار زوی ستا سیاستدان په خپله باندې د لندن د دوبۍ د امریکې د فرانس د یورپ د هسپتالونو په ځای باندې ستا د مریض سره خواته په بیډ باندې پروت یو علاج وشي داسې هسپتال شته دا د پاکستان پوره ژوند په دې ژوند کې چېرته د یو وږي دروازه د شپې حکیمي وخت ټکولی دا ورته پوسه دي کړی چې نن مو څه خوړلي څونه حکومتونه مو بدل کړه څونه سیاستدانان مو د اقتدار کرسۍ ته ورسول د ځمکې نه مو راوچت کړه چې په ژوند کې به یې تصور چېرته نه وکړی چې زه به وزیر جوړېږم زه به مشیر جوړېږم زه به ایم این ای جوړېږم زه به ایم پی ای جوړېږم زه به سنیټر جوړېږم دا به یې تصور هم نه وکړی په فکر کې به هم نه راغلي مونږ او تاسو زنده آباد چغې وو زنده آباد جیو جنډې ور اوچتو جو تصویرونه ور اوچتو په اوږو مو سور کړی د اقتدار کرسۍ ته یې ورسول څونه مو ورسول او لګیا یې نور هم رسول خو داسې یو تپوس کړو دا زما د قام بچي دا چې بیا عمران خان صاحب پسې ورپسې و د 60% نه اباو د ینګ جنریشن په عمران خان صاحب پسې ورپسې و جماعت اسلامي والا ورته ځان له یوت څه شیز جوړ کړ مسلم لیگ ورته ځان نه جوړ کړی پیپلز پارټۍ ورته ځان نه جوړ کړی او جمعیت علما اسلام ورته ځان نه جوړ کړی چې دا ینګ جنریشن دا راشي د ده وینه ګرموي دی دوکه کېږي زره دوکه کېږي زره دی چې له چا سره شي د اقتدار کرسۍ ته زر ورسوي نو دې لپاره جالونه خواره کړي دي په مختلفو نومونو باندې مختلفو سیاسي جماعتونو خو داسې تپوس کوم د خپل قام د دې بچو نه چې څونه خلک مو سیاستدانان کړه څونه خلک مو لیډران کړه څونه خلک مو د دې وطن واکداران کړه یو سړی به راپاسي د پیسې او د چل ول په شکل کې سیاسي چغه به ووایي سیاسي ناره به ووایي او د بدقسمتۍ نه زمونږ سیاست خو نوم د دروغو دی نو دغه سړی به سبا ستا په اوږه باندې سنیټر جوړ شي ایم این ای به جوړ شي ایم پی ای به جوړ شي وزیر اعظم به جوړ شي وزیر اعلی به جوړ شي دی به وزیر جوړ شي دی به مشیر جوړ شي
بس زه تپوس کوم چېرته مو په دې سوچ کړی چې دا کوم سړی تا د دې خاورو نه راوچت کړ او د اقتدار په دې کرسۍ دې کېناو نو هغه ته خو د اقتدار کرسۍ میلاو شوه عهده میلاو شوه پروتوکول میلاو شو تنخواه به ورته میلاویږي د بچو مستقبل او ژوند یې محفوظ شو خو تا نه څه جوړ شو د قام د بچو نه تپوس کوم د دې ځوانانو نه د دې ینګ کل نه تپوس کوم تاسو نه څه جوړ محترم عمران خان صاحب زموږ وزیر اعظم دی منو یې په سر سترګو یې منو دي خو هغه خو وزیر اعظم شو دي د هغه نه چاپېره چې کوم خلک ناست دي هغوی خو وزیران شو هغوی خو مشیران شو هغوی خو سنیټران ایم این ایز او ایم پی ایز جوړ شو خدای زما بچو تاسو نه څه جوړ شو او څه به درنه جوړېږي او همیشه به دا د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وهئ راځئ چې سوچ وکړو چې دې وطن کې د حقیقي بدلون لپاره یوه داسې لاره خپله کړو چې په هغې کې زما د بچي زما د طبقې د خلکو مستقبل هغونه محفوظ شي څومره چې زما د دې وطن د لیډرانو او واکدارانو د بچو د هغې مستقبل پکې محفوظ دی کتونکو را روانو خپلونو کې به همدغه رنګې په نورو موضوعاتو باندې تاسو سره خبرې اترې کوو د بلې خپلونې پورې خپل کوربه بختالله جان حسرت ته اجازت ورکوئ د خپل ځان خیال ساتئ ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان